story with Afghanistan unchanged, not to touch the semi-final winners, the two openers, Siddiqullah and Zubair, can get them to great partnerships as we've seen in the tournament. Oh, it's gone. That's a desperate attempt from Navindu Fernando. That's really a very, very desperate shot down the wicket. Yeah. But he's got it headed for a single. Was late to say no. It's Tournament Nabi gets the partnership. Yeah. د وصال تلویزیون ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن د بریالۍ سیرې خپرونه کې یو تکړه او ورزشکار ځوان استده که از سالهای طولانی به این سو مصروف بازی کرکت در تیم ملی کرکت هستند. ادامه گپ‌ها را همراه خودشان می داشته باشیم. السلام علیکم. مسلمیار دی کندوز ولایت نه دی چادرې ولسوالۍ نه دی افغانستان نه او وس په جرمني کې ژوند کوم. څومره وخت کې چې تاسو جرمني کې ژوند کوئ او ژوند جرمني کې څنګه ده؟ تقریبا 8 کاله کېږي چې جرمني ته راغلی یم او ژوند کوم پکې. جرمني چې څنګه اول ځل جرمني ته راغلو نو تغیرات پکې ډېر په نسبت افغانستان او جرمني کې. ولې اول خو ډېر چیلنجز وو موږ ته مخامخ خو چې دلته نوي راتګ او نوی کلتور و نوي خلک و نوې ژبه وه د هغو سره بلدتیا کول د هغو سره د هغوی کلتور سره وخت تېرول او زده کړه کول نو سخت و واقعیت ډېر سخت و. سخت دی یو لږ ده. که لږ راته ووایه اوس څه شی کې دلته مصروف یې؟ کار کوې، ورزش کوې، شخصي ژوند لرې؟ زه اوس په الحال چې مصروفیت لرم زده کړم کومه د آی ټي په اداره کې دلته هاسپیلډونګ ورته وایي چې 3 کلن زده کړه ده چې سړی زده کوي بیا پکې مشخص کېږي چې دغه د دې یو مسلک نو 2 کاله تېر سوي دي او آخري کال دی روان دی او هغه سره څنګ په څنګ کرکټ کې بازي کومه. ورزش صحت لپاره هم ښه دی او انسان لپاره یو ریفریشمنټ دی چې زه خپل فکر کوم نو آلمان ټیم کې م لوبېږم. ښه که یو لږ نور ووایې مونږ ته لیدونکو ته کومه ورزش ده او څو کاله کېږي چې تاسو دې ورزش کوئ؟ ورزش چې دی کرکټ دی او حتی کې په دنیا کې 2م نمبر دی کرکټ. خو ډېر خلک په دې باندې مینوال ډېر زیات لري خو بدبختانه چې درته ووایم چې جرمني کې دومره خلک نه پیژني ولې دلته داسې مشهوره او داسې زیات پرمختګ نه ده کړی. نو تقریبا چې ما کرکټ شروع کړی دا ډېر وخت نه مخکې مې شروع کړی دی تقریبا 15 کلن ومه 13 کلن ومه چې کرکټ مې شروع کړی دی. نو هغه سره چې څنګه کې دلته د راتګ سره په جرمني کې زه ډېر شوقي وم د کرکټ له شروع نه. نو چې راغلم نو اول سر کې مې د انټرنیټ بخشو کې مو کتلو چې دلته کرکټ شته او که نه شته. نو ورور ملګری مې و هغه بل یو ټیم سره سلام دعا وه نو هغه راته ویلو چې دلته یو کرکټ کلب دی. نو ما ورته ویل ښه بس نو ډایرکټ بس ورغلم هغو سره مې رجسټریشن وکړو نو هلته مې شروع وکړله کرکټ ته. نو تقریبا 2 کاله کېږي ما کرکټ په آلمان کې شروع کړی. در افغانستان هم کرکت کردین و اینجا هم فعلا مصروف بازی کرکت هستین. تفاوت‌های اینجا و افغانستان چی هسته؟ فرق پکې شته ډېر دی. په کوم وخت کې چې ما افغانستان کې کرکټ کوو هلته خو داسې غټ ټیم کې مې لوبه نه ده کړې لکه ملي ټیم کې یا 19 کلنو کې یا ای ټیم کې خو هلته ولایتي په سطح باندې مې لوبې کړي دي په کندوز کې او دلته چې دی ملي ټیم کې لوبېږم
او فرق دا دی چې هلته ژبه یوه ژبه وه یعنې ټول سره یو بل سره په پښتو خبرې کولې او دلته چې دی میکس ده جرمني کې نو پاکستان نه هم دي انډیا نه هم لوبغاړي شته افغانستان والا هم شته او سریلانکا والا هم شته نو بل د دې چې کرکټ چې دی دومره پرمختګ نه کړی خو بیا هم ښه دی په یورپ په لحاظ کې دریم څلورم نمبر کې راځي پوزیشن کې چې یورپ په سطح باندې هغه کې تاسو لا تر اوسه کومه بین المللي لوبه هم درلوده که نه صرف موږ خو بین المللي لوبې ډېرې کړي دي تقریبا چې 50 لوبې موږ کړي دي چې هغه ریکارډ هم لري آی سی سی کې او موږ چې کوم غټ ټیمونه دي تقریبا آیرلینډ سره یو دوبۍ سره او بل سکاټلینډ سره چې دغه مشهور ټیمونه دي په آی سی سی سره تقریبا نو یو سره موږ لوبې کړي دي او یو ټف ټایم یې ورسره ورکړی دی او بدبختانه به زه دا وایم چې جرمني کې په څنګ کې د کرکټ سره باید سړی کار هم وکړي ولې چې کرکټ دومره اقتصادي کومک نه کوي لوبغاړو سره چې دوی خپل ژوند پر مخته بوځي نو هغه له وجې نه باید نفر کار هم وکړي نو اول باید سړی کار وکړي په څنګ کې سره ورزش وکړي نو فل پروفیشنل نشي ورته ویلی چې موږ خالي کرکټران یو نو موږ لکه څنګ کې کرکټران یو اول موږ خپله خواري او کارو ته ډېره توجه ورکړې ده څنګ کې به ورزش هم کوو که یو لږ د خپل شخصي ژوند په باره کې ووایې واده کړی یاست که نه ماشومان شته دي که نشته دي واده مې کړی دی ما او یو زوی مې دی تقریبا اوس 2 کلن کېږي داسې یو 2 میاشتې بعد او شکر دی په ژوند کې خوشحاله یم او هر څه ښه صحیح روان دي او بس ژوند خوند اخلم چې ښې شېبې ښه وختونه تېر کړو دلته ژوند خوندور ده ښه ده کورنۍ سره ملګري سره یا افغانستان کې افغانستان کې خو خوندور ډېر زیات ده خو عادي خبره ده ټول ته خبره ده چې وطن خو وطني دلته خو یو خو مصروفیات زیات دي چې انسان بیخي هر څه باید پلان کړي څه وخت به چېرته څه شی کوي څه وخت به چېرته څه شی کوي نو حتما باید سي او وطن خو بیا داسې و چې تا سره به وخت هم ډېر او وخت سره فامیل به مالته ډېرو نو ملګري دوستان هم هلته ډېرو طبیعت والا دي ماشومتوب والا نو هلته ډېر ښه خوند کوی خو چې اوس هغه نشته نو ده هم ښه دی از طفولیتتان چی قصه شیرین در یادتان هسته؟ هر دفعه هر بار که یادتان میایه خوش میشین الله کجاش بگیم باید فکر کنیم چون که یکدم در کلیم نمیایه که چطور گپ بزنیم داریم ببخشین داریم هایت قوی نیست خب بازم مثلا جالبتر امی بود وقتی که بازی میکردیم وقتی که ما و برادرم بازی میکرد در دو تا باز یک مسابقه ولی جور میشد باز ما رو میگه اگر تو 6 زدی باز تو چیز میشی میبری اگر نزدی باز ما باز یک تارگت میکرده بودیم خب باز اکثر وقت زیاد وقت و از ما رو میبرد بازی را دیگه یک چیز بود که ما یک چیز بودم که باید از این باز ببریم هر وقت یک جالب بود برای ما که زیاد هم هست دیگه خوالی ده نمیاد کلیم که لومړی ځل په یاد ده چې څو کلن وې مخکې افغانستان کې خو کرکټ دا شیان دومره زیات خلک نه پېژندو ډېرې شه مثلا زه خپله په یاد مې ده چې مونږ همیشه کور کې کوو خو توپ دنده هم ورته وایو که نه زه خپله هم توپ دنده ډېر کړی یم ماشومتوب کې تاسو هم کړی یاست لومړی ځل په یاد ده څو کلن وې څنګه وه و بالکل په یاد مې دي موږ کلي کې به مې دغه اول سر کې چې د کرکټ نه هم مخکې خبره وه هغلته به موږ توپ دنده کوله او رولز ډېر ایزي و بس هر نوبر به درې نوبت راتللو بس چا به ښه ډېر توپ ووهلی ته به هغه خو ډېر ښه و جالبه و موږ لپاره او ډېر خوند به یې کوو موږ به ورته منتظر وو چې بیا به کله ځو بیا به توپ دنده کله کوو نو ډېر ښه لوبه ده هم کړې مې ده خپله مې کړې ده یو شی ډېر راته جالب ده تاسو کرکټ کوئ بیا د دې ترڅنګ آی ټي هم آی ټي کې اوس بلډون کوئ یا
مسلکي تعلیمات ورته وایي کوي دا دوره متفاوت نه دی؟ و فرق کوي په دې کې چې آی ټي داسې یو کار ده چې تقریبا باعث یو انسان دفتر کې اوسېږي او ډېر چوکۍ باندې کینی او د ما ورزش چې بیا دغه سړی باعث ډېر حرکت وکړي ډېر مطلب منډه وکړي او خواري وباسي خو د آی ټي چې ده یو خو نن سبا چې ده ډېر پرمختګ کړی دی او ډېر ضرورت لري هغه خلکو ته چې په آی ټي بخش کې کار کوي البته آلمان خو بیخي زیات ضرورت لري بس خبرو کې ګورم چې دوی له انډیا نه هم خلک راغواړي چې رای ولي ولې چې کاریګر په کار دي نو زما چې کله ټیم سره ما 2019 کې آلمان ټیم کې لوبېزم یعنې 15 کاله کېږي بیا هغه کوم لوبغاړي چې دي هغه انډیاوال دي او که پاکستان والي اکثریت په آی ټي کې دي نو هغو سره بس په مشورې سره هم او ما سره خپله کمپیوټر سره هم زیات شوق هغه وخت کې و نو بیا هغو سره هم مجلسونه هغو بیا هغه زه ډېر تشویق کړم چې ته په انګلیسي هم پوهېږې او زه به دې مکتب دې هم ویلی دی نو دا یو داسې مسلک دی چې ته هر وخت کولی شې دې کې کار وکړې او آینده یې ډېره ښه ده نو بیا ما په هغه کې خپله مطلب انټرنیټ کې مې سرچ وکړو ومې کتو چې کوم هغه بخشونه دي نو هغه بخش چې ما ته لږ ښه معلوم شو نو ما په هغه کې بیا خپل ځان اپلای ورته وکړله نو بیا مې اسپیلدونگ ترلاسه دیشه ما که آمدم نخواستم که مثل میمانای دیگه دروازه تان تک تک بزنم که شما بیاین خواستم ببینم که زندگی یک کرکتر چطور است چی میکنه اما بسیار بر من جالب بود که شما مسابقه میدیدین و هم باز هم کرکت کلا زندگیتان با کرکت بسته شده مسابقه کی با کی بود کدام کشورها بود و چطور بود مسابقه مسابقه سوا دی افغانستان او دی سریلانکا ټیم میچ و د فاینل د ایشیا کپ ایمرجینګ ټیم والا او کله چې زه اکثره افغانستان میچ هغه که نیشنل ټیم یا ای ټیم نو هغه زه چې اکثره زه ګورم لایف یې ګورم چې میس نه کړم ولې ما کرکټر چې دی کرکټ سره ډېر شوق لري او بل د ژوند ډېر مصروفیت له وجې نه بیا نسو کولی چې هغه نور کرکټ وګورم خو زه ډېر کوشش کوم چې هغه وخت چې افغانستان بازي لري زه ځان فری کړم او لایف یې وګورم ولې چې بیا وروسته هغه رقم احساسات سړی نشي هغه کولی چې ویل لایف میس کړم زه نه غواړم لایف میس کړم یو شی مې واورېدل ستا ورورم په ملي ټیم کې ده دا رښتیا خبره ده که څنګه ځکه چې ما ومې کتل یو څوک وه چې بال کوي بیا تاسو ډېر احساسات سره هغه تشویق کوي دا څنګه مسله وه اصل کې خو ما ورور ته او هغه د افغانستان ټیم کې بازي کوي لوبیزي او هغه مینچ کې و دغه اوس مینچ تیر شو دغه کې دی هم و شرکت درلوده په دې ټیم کې بازي کې او ما ته البته افغانستان جنرال چې ټول لوبغاړي ما ته خوند راکوي ټول زه تشویق کوم نو ورور چې مې نورم خوشحالي احساس کوم او افتخار کوم چې وطن لپاره لوبیزي او ویاړونه راوړي او موږ ولس ته افغانانو ته خوشحالي پر مخ راوړي بیا همیشه یوازې ګوري یا کورنۍ سره یو ځای ګوري اکثریت کورنۍ سره ګورم او چې بیا هغه نه نو یوازې بیا ګورم نو چې ګورو چې سره کوم پلان برابر سي ستا دوه کلنی زوی څنګه هغه کرکټ سره مینه لري که نه لري یګان وخت ګوري نه ګوري هغه خو اوس پورې لا ډېر وړوکی دی ماشوم دی خو بال و بیټ مې ورته اخیستی دی کله کله یې کوي نو ده خو به لږ چې نور هم غټ سي نو کله چې زه ګورم نو دی هم ورته ګوري نو کیدای سي شوق یې پیدا سي وغواړي او کیدای سي پیدا نه سي خو فلحاله خو سړی څه نه سي ویلی چې سره کم دی نو زه ګورم چې دی چې سره شوق لري نو بیا هغه به دی شروع کړي ماشاءالله یو لږ د دویچ یا جرمني لنګویج په باره کې ووایې څنګه ژبه ده ډېر سخت ده که آسان ده تاسو ته څنګه وه جرمني ژبه خو درته وایم چې یو غټ ستونزه د هر نفر لپاره ده چې هغه نوی آلمان ته راځي ولې چې داسې دا چې یو خو موږ تاسو عمرونه لږ غټي چې دلته راشو ته یو دم بل ژبه زده کوې نو هغه ډېره لږ سخته وي یو چیلنج وي هر نفر لپاره خو چې کله ته یو وطن کې ژوند کوې نو باید چې بیا دغه ژبه زده کړې د انسان ځان لپاره چې ځان ته
اسانتیاوي پیدا کړي ځان لپاره یو آینده ولري نو باید چې زه به زده کړي نو ما لپاره هم د یو چیلنج او ډېر سخته هم وه خو وخت نیسي خو بیا هم چې انسان وغواړي هر څه کیږي او بس موږ هم دلته راغلو درس مې ویلو د څنګه زه به مې سره زده کړله او اوس الحمدلله څومره وخت ونیول چې تاسو ژبه خلاص وکړه او تر کومه سطحه پورې سند زده دی؟ ما دلته تقریبا د آلمان 12 صنف ویلی ده او د ریال شوله ورته وایي هغه مې کړی دی بیا مې څنګه بیا څوای هم کړی دی نو اوس هم چې زه دغه خپل هوسپیټلونګ ته ځم خپل کمپنۍ ته ځم اوس هم دا یو زده کړه ده چې پکې کومه او زده کړه داسې دی چې خاص کر کې چې د تعلیم په برخه کې هر وخت سړی نوې زده کړه کوي نو زه فکر کوم چې هر وخت چې یو زده کړه انسان ځان لپاره کوي نو موږ اوس هم په زده کړه کې روان یو کومه جالبه خاطره د لومړۍ ورځو کې د جرمني ژبې سره شته دی؟ هر څوک چې دلته راځي یو غلطي حتما کوي پکښې که نه ما سره چې دی دغه د انګلیش او د جرمن دغه یو ډېره سره مشکل و ولې چې ما انګلیش زده و اوس هم خبرې کوی سم هغه اول وخت کې چې ما به کویل مالخا دغه انګلیش مې زده نو الماني به تقریبا هغه رقم نو اسانه به زده کم خو چې هغه مې کو ته ډېر فرق دی ډېر زیات ګرامر کې فرق دی پکې او بل کله چې به ما جرمني په انګلیسي خبرې کولې جرمني خبرې کولې نو په انګلیسي کې به غلطېدلم چې ما ولې خدای پاکه اوس موږ یو زده کوو بله ویریږي بله زده کوو اوس کومه زده کوو کومه ویره کوو نو ډېره جالبه وه چې موږ یو زده کوو بله ویریږي نو اول سر کې مشکلات په هغه کې وو نو اوس الحمدلله په دواړو کې ښه ما یو څو وخت مخکې یو بل افغان ومې کتل هغې راته وویل چې 10 کاله کېږي چې دلته جرمني کې یم بیا مې ورته وویل کنست دو دویچ بیا راته جالب وکتل ته چې وایې کومه ژبه باندې غږېږې دا ډېر راته جالبه وه واقعیت خو دا داسې دی چې یو خو د قانون هم فرق کوي په آلمان کې چې یو نفر عمر غټ رئیسي نو بیا هغه ته دومره حق د درس ویلو نه ولې چې هغه یو لیمیټ لري او چې عمر لیک کم وي بیا هغه ته فوکس ډېر ورکړي او وخت ډېر ورکړي چې د خپله ژبه زده کړي نو دم یو وجه ده او ډېر خلک چې عمرونه ډېر بیا هغه زر زده کولی هم نشي او هغه داسې ماحول کې پاتې کېږي چې هغه عمومي خپله ژبه باندې خبرې کوي کور کې یو ملګري هر څوک چې دغه له وجې نه دغلته اکثره خلک دي چې جرمني باندې ډېره ژبه نه زده کوي خو داسې خلک هم شته چې په 2 کاله کې داسې خبرې کوي لکه دلته چې پیدا شوی نو هغه فرق انسان پورې کوي چې انسان غواړي یو زده کړه وکړي که کم در مورد فرهنگ افغانی بگویین چطور هسته؟ اینجا تا هنوز هم حفظ شده امو فرهنگا امو قالین و توشک و غذاهای افغانی یا همه چیز تبدیل شده او هم؟ نه هغه خو هیڅ تغییر نه ده خوړلی ولې چې خپل ډېر سیمپل لایف خوند راکوي ما ته خپل او څومره چې ساده یې هغومره دروند هغومره ښه ښایسته معلومیږي انسان او اوس هم مړی چې د ماته افغاني مړی خوند راکوي هر څه چې یو هغه خپل وطنۍ کوم چې موږ خپل یو سیسټم سټایل لرو هغه ماته اوس هم خوند راکوي موږ چې کومې خپلې جامې دي په هغه کې خو انسان ډېر خپل ریلیکس وي نو لږ هغه لرو چې باندې نسو اکثره اغوستلی خاطر دی چې دی چې کې لږ خلک به داسې بله کوم ورته ګوري خو زه خپله ډېر پکې ریلیکس یم ډېر پکې ایزي یم او ماته خپل لباس و خپل خوړل و خپل کلتور ډېر خوند راکوي او ډېر فخر پرې کوم امکان لري چې یو دفعه ورسو ستا تمرینات په میدان کې وګورو یا کومه لوبه که استه دی لوبه به وګورو له نږدې سره ماته ډېر خوند درکوي وګورو اول به داسې وکړو مړۍ به وخورو مړۍ له باده به بیا لاړ شو ورزش به وکړو او بیا به ته کرکټ خپل نږدې سترګو نه وګورې صحیح ده اول به مړۍ وخورو صحیح ده
مسلم یار صاحب دودې هر شی خلاص و نن فول انرژي سره مونږ راغلو خو متاسفانه نن فکر کوم د همیشه غوندې هوا باراني ده ابر ده کولی نسو په میدان کې بازي وکړو یا هملته ستا د تمرین ځای چې د هلته ورسو نو همدلته مونږ ګزاره کوو نن بیا کیږي کومه بله ورځ هملار سو دا ما سره یو بالسته دی د تا نوم هم لیکل سوی ده که نه د دې مسله څنګه ده که یو لږ دې باره کې راته ووایاست اول خو هوا خرابه ده جرمني کې دغه اکثریت داسې چې هوا اکثره خراب وي ډېر کم وخت چې ګرمي هوا برابره وي نو موږ هم غوښتلو چې صحیح ترینینګ وکړو تمرینات وکړو خو بدبختانه چې نوس نه کېږي او بس او دې خبره چې دا د بال دې باندې و ما نوم لیکل سوی دی جرمني کې دلته لیکل سوی ده مسلم یار اشرف فرست جرمن پلییر او بیا لاندې لیکل سوي دي نور پکې چې 50 وکټې اخیستي یعنی زه اولین لوبغاړی یم جرمني ټیم کې چې 50 وکټ انټرنیشنل وکټ مې اخیستي دي ماشاءالله نو هغه له وجې نه بیا دغه توپ موږ یو سی او برینمنټل د انګلستانه دی نو هغه بیا د لیکلی و بیا ماته هغه مبارکي له وجې ده چې دا ته اولین لوبغاړی نو بیا دغسې یو انعام په تور باندې راته راکړئ ماشاءالله بیا تاسو بالر یاست که بیتر زه چې یم بولر الراونډر یم یعنی بولر الراونډر دا ده چې اول بخش چې مې دی بولینګ دی زیات په څنګ کې بیا بیټینګ هم ورسره کوم نو الراونډر ویل کیږي خب بولینگ الراونډر ویل کیږي امروز کدام بیشتر خودتان خوش هستین بیت کنین یا بال کنین زما خپل چې دی زه په بولینګ کې یعنی قوي یم ماشاءالله او قوي یم ولې چې زه خپل ځان باندې ډېر اعتماد لرم او په دې باندې زه غواړم چې د بالینګ سره په څنګ څنګ کې بیټینګ هم ډېر ښه کړم نو غواړم چې بیټینګ باندې اوس ډېر کار وکړم ولې بالینګ چې مې دی لکه چې هغه بالینګ چې مې دی خپل دی نو غواړم چې دې باندې کار وکړم او نور هم زیاته پکې زده یې کړم او نور هم پکې ښه سم یو بله مسله چې تاسو مخکې اشاره وکړه جرمني دولت دومره کرکټ ټیم باندې فوکس نه کوي د دې وجه څه ده جرمني کرکټ په دې باندې نه کوي چې یو دوی لپاره دغه لوبه چې ده نوې ده اکثریت پیژني نه دغه لوبه او البته چونکې چې دغه یو دنیا کې دویم نمبر باندې ده دغه لوبه خو دوی بدبختانه چې به درته وایم چې نه پیژني اکثریت یې نو حالانکه انګلستان هم ورسره نږدې ده انګلستان کې دغه مشهوره ده ډېره مشهوره لوبه ده نو اوس سوکه مخته هم روانه ده په څنګ کې او بل دوی چې تر څو پورې جرمني ټیم لیګ داسې سټیج ته راورسېږي چې دنیا نور هم پرې خبره سي اوس اکثریت خلک بیا هم نه دي خبر موږ عمان ته لاړلو نو عمان کې دغه کله چې دغه ملکونه ویل دوبۍ سره او د نورو ملکو سره چې موږ لوبې وکړلې نو هغوی ویل چې جرمني هم ټیم لري یعنی جرمني هم هلته هم کرکټ کېږي ولې ډېر خلک خبر نه دي چې وخت کې موږ لیګ نور هم سټیج ته مخته رئیسو نو چې خلک ټي وي کې وګوري نو بیا کولی شي موږ ته ګورنمنټ هم فوکس وکړي نو اول موږ لپاره دغه دی چې ایز ا ټیم مخته لاړ سو او ګورنمنټ ته وشو چې موږ هم لوبغاړي او کرکټ کې ښه دي پرمختګ سټیج ته راغلي یاستو نو بیا شاید دوی فوکس وکړي اوس چې دی اولمپیک کې دغه گیم انکلوډ سوی دی تاسو به خبر سوي یاست 2023 کې دغه گیم په اولمپیک کې شامل سوی دی په دې خاطر له وجې به هم شاید اوس لږ نور زیات هم فوکس وکړي ولې جرمني چې دی چې کوم گیم په اولمپیک کې نو دوی هغه ته کومک هم کوي مرسته هم کوي نو موږ بورډ هم لګیا دی خواري کوي چې دوی هم دغه لاسته راوړنې راوړي د اداره کې چې حکومت هم ځان ته یو شی حاصل کړي او مخته لاړ سي نو ګورو چې څه کېږي الله دې خیر کړي یعنی تقریبا 15 کاله کېږي چې جرمني یو کرکټ ټیم لري که نه جرمني ټیم خو ډېر پخوانه دی جرمني که زه درته وایم چې افغانستان نه هم مخکې جرمني ټیم و خو بدبختانه به زه درته وایم چې هغه فل فوکس کرکټ ته ونه دغه یو شی ولې چې د انسان نور هم کارونه سي کار سي کور سي او نور کارونه سي په دې بخش کې بیا ته فل ټایم او فل فوکس کرکټ ته نشي کولی افغانستان خو بیا ماشاءالله یو خود استعداد پکې ډېر و دویم دوی ډېر خواري ډېر محنت وکړو دوی هم د کرکټ ته کار ویلو او موږ هغسې نسو کولی چې موږ دغه کار پرېږدو او د کرکټ ته کار ووایو دغه یو مشکلات دي گفتین چند نفر افغان د تیم ملي کرکټ جرمني است والله ماشاءالله ما خو چې څنګه درته ویل موږ یو سیټ اپ لرو یو 40 لوبغاړي دي ټوټل چې کوم موږ په خپل سیټ اپ کې پراته دي چې مقصد بیک اپ هم لرو چې څوک زخمي سي یا څوک بیزي شیډول کې نشي کولی بیا هغه نور واخلي نو افغانان چې زه ته ټول وایم 100 نفره پکې افغانان یو سم په نیمه پکې افغانان یو نو افغانان چې دي ماشاءالله استعداد ډېر لري او همدارنګه کوم افغانستان ټیم چې دی هغه هم ټوله دنیا کې ماشاءالله ګوري
چې پرون ما لوبه کتله هغه هم ویې ګټله نو په دې له سره سره افغانان ماشاءالله تکړه دي ډېر لوبغاړي شته په ټیم کې زما بالنګ څنګه وه زه ښه بالر یم که بهتر یم ځکه چې ما دواړه مې وکړه که نه هم بال مې وکړه هم بیت مې وکړه څنګه ده ښه ګزاره یې کوله ډېر ښه ګزاره یې کوله خو په کار و چې تا د نور هم یو هغه په کار ده چې لږ نور هم ټرینینګ وکړي تمرینات وکړي ورسره سمېږي کرکټ داسې یو لوبه ده چې باید انسان په تمرین کې واوسیږي نو د عمر نور زده کړه پکې کوي آخرین بار که گیم داشتین چه وقت بود؟ یادتان هست؟ بله آخری گیم که داشتیم یو خو ډومېسټیک لیول دی چې لوبکیز یو انټرنیشنل لیول دی نو زه نه پوهېږم چې ته کوم گیم شی چې ډومېسټیک لیول شی که نه زه اوبرال باندې غږېږم هغه چې دی و یادېږي مې زمونږ مین چې په شټوټګارډ کې و د ډومېسټیک بونډس لیګا ریجنل ورته وایي ریجنل هم د ریجن میچونه و دي مونږ او آخري میچ هم و دي مونږ نو مونږ بدبختانه وبایلو خو ګټلی میچ مې و خو کرکټ دی که نه داسې دی چې د ټیم لوبه ده او نو یو نفر ښه وکړي بل نفر خراب وکړي باید چې ټول یې په ځان باندې واخلي نو هغه چې ډېر ښه ولي چې ما چې 19 اور وکړو یعنې اخري نه یو اور مخکې په 2 اوره کې فکر کوم چې یو 15 رنزه پاتې و نو ما په هغه اور کې 3 آوټ کړو یو رنز مې ورکړی نو بل بالر ته چې یو اور کې 14 رنزه پاتې او اخري وکټ وه نو هغه بالر یې 16 رنزه واخیستلو نو بدبختانه به درته وایم حالانکې موږ باید ګټلی وای هغه لوب خو گیم ده او بخت او بوت همیشه لري یو مهمه پوښتنه چې هیر مې سوه که زه غواړم جرمني ملي کرکټ ټیم ته راسم کومه پروسه زه باید طی وکړم یا څه باید وکړم چې زه هلته ورسیږم سخته هم ده او اسانه هم ده هم خو فرق په دې کې چې نفر په کومه لار روان ده یعنی اوس داسې کېږي چې اوس لاره داسې یو نفر داسې روان نو بیا سخته ده ورته او چې سیده روان وي هغه کومه لاره چې پرې پوهېږي چې داسې طریقه یې ده نو بیا اسان هم د خاطر دی چې جرمني کې یو کرکټ ډېر نشته چې یو نفر استعداد ولري زر معلومیږي نو اول سر کې به ته یو کلب کې ځان رجسټر کړې چې ځان رجسټر کړو بیا به ته میچونه کوې چې په هغو کې ښه پرفارمنس وکړي نو بیا تا هغه کوم سټیټسټکس دي تا چې څومره پرفارمنس کړی هغه بیا مخته ځي کرکټ بورډ وال خلک چې دي ګوري بیا هغه له بعده کوچز د سټاف دی هغه خپله ګوري چې دغه ټیم کې یا دغه ولایت کې دغه لوبغاړی دی چې ښه دی قوي دی په دغه سټیج کې بیا هغه جرمني ټیم چې دی کوم کوچ دی هغه خپل ریکوایرمنټ هم ګوري یعنې هغه ګوري چې اوس فلحال زه خپل ټیم کې کوم جکې ضرورت لرم بالر ته ضرورت لرم بیټسمین ته ضرورت لرم نو بیا به دا رقم بیا خپل سیټ اپ کې راخلي یو څه وخت ځان سره ساتي کیم کې او دغه رقم دغه ډومېسټیک لیول کې ځان سره ساتي چې لیک پکې هغسې بیا راولي نیشنل ټیم ته نو هغه هم دغسې یوه لاره ده خالي پرفارمنس وکړي هغه سټیج کې نو بیا نظر د هغو لګي د کوچز او د سټاف نو بیا همدغه رقم څوکه مخته راځي که زمونږ افغانان څوک غواړي یو لږ نورو تاسو همکاري غواړي نو کولی سي هغوی تاسو سره تماس ونیسي یا نور جرمنان غوندې یا نور افغانان غوندې چې دلته اوسېږي جرمني کې همیشه مصروف یاست او بالکل ولې نه زه خپله څومره کومک انسان سره کوي خدای پاک تا سره دومره کومک کوي نو هغه که په هر بخش کې یوازې کرکټ نه دی په هره لاره کې نو خود کولی سم اول خو انسان کولی سي په انټرنیټ کې نن سبا انټرنیټ دور دی ډیجیټل زمانه ده نو ډېر اسانه لاسته راوړی مطلب په انټرنیټ کې ورکړي جرمن کرکټ بورډ خپل ویب سایټ لري هغه کې په کوم ایریا کې چې ته ژوند کوې هغه ورته ورکړي هغلته خپل نمبر لري
کني ما زه هم خپل پیجز لرم نو انټرنیټ کې په فیسبوک کې او په انستګرام کې کولی شي ما سره رابطه وکړي مشکل نشته په خلاص سره به کوم سره کوم نه لوړ سره تشکر خو یو خبره ده باید استعداد ولري نو مخته راځي هم دې نسم کولی شي تو که در دست من 150 گرم هست تقریبا کدام وقت شده کی را در زمان بیل یا بال در سر کدام کس زده باشین؟ ما که بال میکنم یک بار خودم خوردیم یک بار دیگه بچه ما که تو بالینگ سی میکنم بیا هغه باندې ولګېدو نو اول به درته وایم چې ما زه هغه وخت کې افغانستان کې وم موږ میچو نو هلمټ مې نه واچولی هغه ډېر یعنی خطرناک راځي ما ویل زه بالر د پیچ بونس نه لري نه پورته کېږي نو وبې نو هغه بال وکړو هغه لوبغاړی چې دی منیر کاکړ نومیږي نو د اوس په کاناډا کې دی افغانستان ټیم کې هم پاتې شوی دی نو هغه بالینګ کوو نو چې بال یې وکړو بس زه دلته ویستم هغه خوشبختانه چې زخمي ډېر نه شولم چې زه یم چې هغه خراب سو یا بل ځای خو بس هغه بعد کې چې هر وخت به زه بیټینګ ته تلم ما به د هلمټ اچو ولې چې ما ویل نه هر څه کیږي یو نیور نو هر وخت څه کیدای شي او دویمه وه چې کله ما هغه کوي د بیلجیم سره موږ لوبه وه په جرمني کې د بیلجیم سره نو یو بیټسمین و هغه شاټ والو نو هغه بال په بیټ ولګېدو حالانکه هغه هلمټ په سر هم و نو هغه هم دغسې بس راغو دلته ولګېدو هغه بیچاره هم لږ زخمي سو خوښ نو زوبل سو هغه نو حتما لګي حالانکه دغه باندې بال له وجې نه د استرالیا یو پلیر و بیچاره دلته ولګېدو مړ سو نو خطرناک لوبه هم ده ډېر خطرناک ده خپل ځان یا خپل راتلونکی تاسو کوم ځای کې ګوري فرق خو اول خو ځان ډیپینډ کوي د کرکټ ټیم سره چې کرکټ ټیم به کوم سټیج کې ده نو هغه نه بعد کې بیا ته خپل ځان ډېر کتلی شي اول خو اوس چې کوم کرکټ سره ځان ګورم چې تر څو پورې کرکټ پرمختګ ونه کړي نو سړی بیا هغه روښانه آینده پکې نشي لرلی خو په څنګ کې موږ ډېر شوق لرو که موږ سره ګورنمنټ کومک وکړي او ټیم پرمختګ وکړي نو بیا انسان کولی شي پروفیشنل کرکټ وکړي نو بیا کولی شي مخته هم کرکټ وکړي نو هغه بیا یو څو کاله بعد سړی کولی شي چې سره کم دی اوس فلحاله چې دی موږ هم په 50-50 کې یو چې سره کم به کېږي انشاءالله ډېر تشکر کور مو ودان د دې نه چې مونږ ته وخت راکړ خپله د ژوند په باره کې مونږ ته نوي شیان شریک ستاسو نورو بریا په هیله مننه خیر اوسئ تاسو نه هم ډېره مننه چې راغلی پوښتنه مې وکړه او وخت مې راکړو او تاسو ته هم کامیابي غواړو او خوشحاله اوسئ مننه کوم